ځواني د ژوند تر ټولو قیمتي خزانه ده. دا هغه وخت دی چې که په نیکۍ ولګېږي ټولنه ودانېږي او که ضایع شي ټولنه ورانېږي. راځئ د صحابو وخت ته ولاړ شو. د بدر په جګړه کې یو ځوان حضرت معاذ بن عمرو رضی الله عنه یوازې 19 کلن و. هغه د ایمان په جذبه کې د قریشو تر ټولو لوی مشر ابو جهل ته ورمخې شو. داسې وار یې پرې وکړ چې د اسلام تاریخ یې بدل کړ. یوه شېبه فکر وکړه، دا ځوان که خپل ځواک په لوب او بیکارۍ ضایع کړی وای نن به د بدر د بریا کیسه نه وای. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي الله جل جلاله به په قیامت کې د ځوانۍ له عمر نه په ځانګړي ډول پوښتنه کوي، ځکه ځواني هغه وخت دی چې یا د جنت زینې پرې جوړیږي یا د دوزخ لارې پرې هواریږي. نو ای د ټولنې ځوانه، د صحابو په څیر د ایمان، جرأت او نیک عمل لاره خپله کړه، سبا به دې د هرې شېبې حساب کیږي. یا الله جل جلاله زموږ ځوانانو ته د ایمان په لاره کې د صحابو په څیر جرأت او ثبات راکړه. زموږ وخت په نیک عمل کې مصرف کړه. ګرانو ملګرو، که دا پیغام مو زړه ته ولګېد، چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ځوانانو سره یې شریک